شاگردانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید مصطفی کزاده یم د کیمیا د اووم ټولګي د عملي تجربو لومړنۍ برخه پیلوو. نو لومړی راځو د دې لپاره چې مخکې موږ تاسو تیر درس کې یا تیر ورځ چې موږ تاسو کوم درس ویلی و تدریس کړی و په هغه کې موږ تاسو ویلي و چې د لابراتوار اصول شرایط ټول باید وپېژنو چې هغه موږ تاسو ټول معرفي کړل. نو ګلالیو شاګردانو تاسو باید نن ورځ د ځان سره قلم کتابچه ولرئ تر څو وکولی شئ د کیمیا هغه تجربې چې دلته اجرا کیږي د ځان سره یاداشت کړئ تر څو په آینده کې د هغې څخه استفاده وکړئ. نو راځو نن لومړی برخه د عملي تجربو پیلیږي. اول لیکو مخکې موږ تاسو تیره ورځ ویلي وو چې د تجربې د ترسره کولو لپاره باید لومړی موږ تاسو موضوع مشخصه کړو. موضوع مو ده آیا هوا ماده ده؟ موضوع مو چه ده؟ هوا ماده ده. موخه مو څه ده؟ موخه هوا ځای نیسي. هوا ځای وبخئ نیسي. کله چې موږ تاسو د موضوع او موخه معلومه شوه نو په دریم بار موږ د اړتیا وړ سامان لیکو. د اړتیا وړ سامان لومړی بیکر 100 ملي لیټره. 100 ملي لیټره بیکر. دویم د اوبو لپاره یو تاشت. او وروسته د هغې نه موږ تاسو بیا د اړتیا وړ مواد لیکو. د اړتیا وړ مواد. اول د دې لپاره چې موږ تاسو دغه تجربه اجرا کوو باید اوبه ولرو. دویم یو ساده A4 سیز یا ساده سپینه پاڼه یا کاغذ. او وروسته د هغې نه موږ تاسو کله چې د تجربې سامان مواد موخه موضوع هر څه معلوم شول نو د دې لپاره لکه موږ تاسو تیر مخکې ویلي وو چې باید کړنلاره یا د هغې د تجربې سټرکچر موږ وښیو یعنې جوړښت کړنلاره باید معلومه شي. کړنلاره ګلالیو زده کوونکو اوس زه د دې تجربې چې موږ تاسو په تخته ولیکله کړنلاره یې وایم وروسته له هغې بیا عملا ګورو چې آیا دا حقیقت لري او که نه. ښه کړنلاره یې داسې ده چې لومړی به یو تشت راواخلئ په هغې کې به یو اندازه اوبه واچوئ. لکه تاسو چې ګورئ یو اندازه اوبه په دغې کې اچوو. وروسته له هغې یو بیکر رااخلو او د هغې دپاره موږ یو سپین کاغذ ټولوو او په بیکر کې په داسې اندازه داخلوو چې په صحیح طریقه په هغې کې بند شي یعنی ونه لویږي. تو سی کسی هیچ انشاءالله چې
په خپل عادي حالت کې پوتې کېږي. وروسته د هغې نه ګلالي شاګردانو کومې اوبه چې موږ تاسو تشت ته اچولې دي ذکر شوی بیکر په دې اوبو کې سرچپه غوټه کوو، خو په مستقیم ډول داسې ډوبوو او د یوې یا 2 دقیقو لپاره یې په ذکر شوي تشت کې همداسې نیسو. وروسته له هغې ذکر شوی بیکر چې کاغذ پکې کېدی دوباره راجګوو. وبه وینو چې ذکر شوی کاغذ چې د بیکر په داخل کې دی هیڅ اوبه ورته نه دي رسېدلي، نو معلومه شوه چې هوا چې ده ځای نیسي، یعنې دغې د اوبو او د کاغذ تر مابین چې راغلل هوا راغله. نو دا تجربه اوس عملا موږ تاسو ګورو چې آیا د کومې خبرې چې موږ تاسو وکړې دا په حقیقت تبدیلیږي او که نه. تاسو راشئ اوس وګورئ ګلالۍ زده کوونکو په تشت کې زه ذکر شوی بیکر سرچپه غوټه کوم. تاسو ګورئ وګورئ زده کوونکو تقریبا تر 2 سانتي پورې په دغې کې اوبه د بیکر په قاعده باندې هم اوښتې دي، خو په داخل د بیکر کې چې کوم کاغذ دی تاسو ګورئ په دغې کاغذ کې هیڅ وخت اوبه دې ته نه داخلیږي. علت یې دا دی چې د دې کاغذ او د اوبو په مابین کې هوا وجود لري، نو معلومه شوه چې هوا چې ده ځای نیسي. اوس دوباره همدغه تش کاغذ زه راجګوم، همداسې نیسم چې د بیکر کوم څاڅکي چې دي هغه د دې څخه توی شي. تاسې وکسئ کاغذ چې کوم دی هیڅ لاندوالی نه لري. زه لاسونه په یوه ټوټه باندې وچوم او ذکر شوی کاغذ د بیکر څخه راباسم. آیا کوم لاندوالی په دې کې وریښي؟ نه. نو معلومه شوه چې هوا ځای نیسي. پایله یې څه شوه؟ دا تجربه چې د معادله نه لري، پایله یې داسې ویلی شو چې هوا ځای نیسي. نو لکه څرنګه چې موږ تاسو په بیکر کې کاغذ کېښودو، هغه د کاغذ معنی د اوبو سره هوا وګرځېده، نو دا د دې پایله ده چې هوا ځای نیسي، یعنې ماده ده. ښه ګلالۍ زده کوونکو راځو یوه بله تجربه په همدې ځای کې اجرا کوو. دویمه تجربه لکه په تیرو درسونو کې چې استاد تاسو ته په نظري ډول تشریح کړې وه چې آیا هوا ماده ده، نو دی 2 بالونه یا ټوپکي راخیستي وو چې هماغه بالونه چې یو یې تش او بل یې پړسېدلی وو. کله چې هغې کوم یو چې پړسېدلی و یعنې هوا پکې موجوده وه، د هغې وزن چې و زیات و، یعنې دروند و نسبت هغه چې هوا یې نه درلوده هغې بال ته. نو راځو همدغه اوس په عملي ډول ګورو چې آیا دا حقیقت لري او که نه. ښه موضوع مو ده هوا ماده ده. موخه هوا ځای نیسي او کتله لري. د دې د اړتیا وړ سامان چې د دې د اړتیا وړ سامان یوه اول لیکو د اړتیا وړ سامان. ترازو یا تله د اړتیا وړ مواد. پکاڼی رنګه پکاڼی ښه کړنلارې څه ده؟
کړنلاره. د دې لپاره چې دغه تجربه تاسو په ښه شان ورباندې پوه شئ نو د دې لپاره موږ یوه ترازو یا تلې ته ضرورت لرو او یوه دانه پوکڼۍ. اضافي سامان او مواد ته ضرورت نه لري. نو زه ترازو او یوه دانه پوکڼۍ رااخلم. ګلالۍ زده کوونکو دغه ترازو یا ډیجیټل تله ده چې موږ تاسو د دې په واسطه ډېر کم وزنونه هم معلومولی شو. نو لومړی ذکر شوي ترازو روښانه کوو د آن او آف بټن په واسطه. وروسته د هغې نه یوه پوکڼۍ رااخلو. تاسو وکسئ زیړه پوکڼۍ ده. همدا رااخلو د هغې یو بال مثال ورکوو. ښه نو د دې لپاره چې موږ تاسو ذکر شوي پوکڼۍ په اسانۍ سره وتلو یعنې وزن یې کړی شو، لومړی دا پوکڼۍ په دغې تله باندې دو. ښه وګورئ ذکر شوي پوکڼۍ وزن څومره شو؟ اول وزن موږ تاسو ولیکو 2 ګرام. ام مساوي شو په 2 ګرام سره. وروسته له هغې څخه همدغه پوکڼۍ د خولې په واسطه پړسوو. کله چې د ذکر شوي پوکڼۍ موږ وپړسوله او خوله مو بنده کړه نو وروسته دوباره بیا ترازو روښانه کوو او ذکر شوي پوکڼۍ د ترازو باندې ږدو. ښه چې د دې وزن 2 ګرامو ته پورته کېږي. دویم وزن څومره شو؟ M2. که دا M1 کو دا M2 کو دا شي 3 ګرام. نو د دې نه معلومه شوه چې که چېرته موږ دوهم وزن څخه لومړی یا د دوهمې کتلې څخه لومړی کتله منفي کو نو څومره به وشي؟ M به مساوي شي M2 منفي M1 مساوي کېږي 3 ګرام منفي 2 ګرامه مساوي کېږي په 1 ګرام سره. نو معلومه شوه چې هوا چې دو کتله لري او ځای نیسي. پایله یې دا شوه که چېرته موږ تاسو تشه پوکڼۍ مو ولیده چې ډېر کم ځای ونیو، خو کله مو چې وپړسوله د هغې کتله څومره ځای شو؟ زیات ځای ونیو او وزن هم چې کړو پیدا کړو. نو ځای ونیو او کتله یې هم ولرله. دا اوس زده کوونکو د نن ورځې درس چې تاسو ته مو وړاندې کړو خدای دې وکړي چې علمي تنده مو ورباندې خړوبه شوي وي. د خدای په امان.